په روژه کې د ظلم انتها 14 کلنه ماشومه څلورو کسانو په شریکه باندې ځان سره بوتلې ناروا زیاتی ورسره کړې ده او بیا د هغې نه پس د هغې غلطه ویډیو هم جوړه کړې او اپلوډ کړې ده. که تاسو په دې واقعیا ځان خبرول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دا واقعیا په میمنکوټ کې شوی چې جینۍ خپل دردونکي بیان ریکارډ کړی دی چې څه ورسره شوي دي. واقعیا داسې ده چې یو جینۍ 14 کاله عمر یې لرلو، څلورو هلکانو ورسره زیاتی کړی دی. د دې جینۍ د سبحان په نوم باندې یو هلک سره یارانه وه چې بیا دې هغه هلک ته وویل چې ستا د تره زوی چې عدیل نوم دی هغه ما تنګوي او ما پازابوي. دا پوه کړه چې داسې نه کوي. د هغې نه پس دوی دواړو د تره زامنو پلان جوړ کړی چې دغه جینۍ ځان سره بوزي او غلط کار ورسره وکړي. بیا سبحان جینۍ ته وویل چې زه غواړم تا سره واده وکړم، خو ته زما مور سره یو ځل لیدل کتل وکړه چې ځان سره دې بوزم او مور سره مې ملاقات وکړي. جینۍ هم خوشحاله شوه چې دا خو ډېره ښه خبره ده ځکه چې زما کور به آباد شي. خو دې دا خبرې د خپل مور پلار نه پټې ساتلې وې. جینۍ چې کله د هلک سره تلي نو هلته دغه هلک خپل د تره زوی چې عدیل نوم یې هم ځان سره کړی دی او دوه نور هلکان یې هم کړي دي. دا یو کور ته بوتلې ده او په زوره یې ورسره غلط کار کړی دی او ویډیو یې ترې هم جوړه کړې ده او بیا یې هغه ویډیو دومره وایرل کړي چې په ټول کلي کې خوره شوې ده. او هغه ویډیو بیا د جینۍ تر پلاره هم را رسېدلې چې د جینۍ پلار وایي کله چې ما ته دا ویډیو یو کس وښودله او ومې لیدل چې دا زما لور ده او څلور کسان ورسره ناروا زیاتې کوي نو د خپو نه مې ځمکه وتښتېده چې د هغې نه پس بیا په دغه کسانو باندې پلار رپورټ کړی دی او دغه څلور کسان اوس نیول شوي دي چې د دغه هلکانو عمرونه هم د 14 او 14 کالو په درمیان کې دي او نور هم ورسره داسې څه برآمد شوي دي چې ډېر د شرم وړ دي. ډېر غلط سیزان ورسره هم. د افسوس خبره ده چې ډېر زیات سړی حیران شي چې مور پلار په خپلو بچو باندې دومره نظر نه ساتي او خپل اولادونه یې داسې پرېښي دي. دې واقعي ډېر خلک خفه کړي دي او داسې مجرمانو ته یې د سختې سزا غوښتنه کړې ده.